السلام علیکم ملګرو. دا کس د سعودي عرب په ایرپورټ باندې ونیو کنه ملګرو، دینه سیګریټ واغېستله کنه. او که څوک هم سعودي عرب ته ځئ نو دا خبره ځان سره ضرور وساتئ چې سعودي عرب ته ځئ یا بهر ملکونو ته ځئ نو څومره سیګریټ اجازه شته، ځکه چې په پاکستان کې خو اجازه شته که هر څیز وړئ، که ټرکونه وړئ او که ډاکسنې ډکې وړئ. خو په سعودي عرب کې چې دی نو څومره سیګریټ مني کنه، چې څومره سیګریټ هلته الاو دي. نو تاسو په دې ویډیو کې راسره وګورئ ملګرو. دا کس چې دی نو دا یو پنجابی دی او دی چې دی نو په بیک کې سیګریټ اخیستی و. چې کله سعودي عرب ایرپورټ ته ورسېدو نو سعودي عرب په ایرپورټ کې هلته ونیو ملګرو. هلته چې ورته تلاشي واخیسته کنه، نو هغه سره سیګریټو په ځای بیا څه وکړو، ګرفتار هم کړو او د ګرفتارۍ نه پس چې دی نو 4,000 جرمانه ولا هم ورکړه. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ. دا لیک چې دی نو دا د پنجاب سره تعلق ساتي او دا چې دی نو دا سعودي عرب ته د پاکستان په ایرپورټ باندې چې کله دا غوښتل پاکستان په ایرپورټ کې ورته هیڅ هم نه دی ویل کړی چې سعودي عرب ته غوښتل. د سعودي عرب په ایرپورټ کې چې کله دا کتل دی نو دی په دې بیگ کې چې ونو 10 ډبې سیګریټ پراته و، 10 ډبې 10 ډنډې پرتې وي او په یو ډنډه کې چې دی نو 12 ډبې ملګرو چې هغه کتل هغه تی راایستلې دي ملګرو. د کس له 4,000 ریاله جرمانه هم او ګرفتار کړ ملګرو. آیا څومره سیګریټ الاو دي چې بهر ملکونو ته ځي یا سعودي عرب ته ځي؟ نو ملګرو وایي 2 ډنډې چې دی نو تاسو بهر ملکونو ته وړلی شئ. خو دې ارامچکه چې دی نو پوره بیګ ډکه کړه او پته نه لګي چې د ټولو پاکستانو کار یې کسه کاوه چې ټولو پاکستانونو له ایشل. ملګرو نو داسې کار چېرته هم مه کوئ. که تاسو دوبۍ ته ځئ یا سعودي ته ځئ نو دا بهر ملکونه یې هلته زمونږ نه چلېږي. دلته خو زمونږ پاکستان دی، که موږ هر څه کوو نو موږ ته څوک څه نه وایي. خو بلکې که موږ هلته بهر ملک ته لاړ شو نو هلته پابندیانې ډېرې زیاتې وي او هلته قانون دی. نو تاسو چېرته هم داسې غلطیانې مه کوئ. که تاسو سوچ وکئ نو خلک چې دی نو په قرض باندې روپۍ راواخلي او چې بهر ملکونو ته لاړ شو نو هلته به روپۍ وګټو، دا قرض به دې خلکو له بیرته راولېږو. او که تاسو لاړ شئ او تاسو سره داسې کار وشي نو تاسو به بیا څه کوئ کنه، چې ګرفتار هم شئ او بل دا چې سیګریټ هم دې وړي او ګرفتار هم شئ او غیر قانوني کار دی او بیا راباندې جرمانه هم ولګي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده چې څومره کسان هم بهر ملکونو ته ځئ نو احتیاط ډېر زیات کوئ او چېرته هم داسې کار مه کوئ.